فلم شروع کیږي او موږ یو ځنګل ګورو چېرته کې چې یو کور وي او هغې کې یوه ښځه اوسیږي او خپل زوی هم ورسره وي. د دې هلک نوم سلیمان وي او دا په سترګو باندې روڼ وي او دوی سره پلار نه اوسیږي. د دې د مور پوره کوشش وي چې دا خپل زوی په دغه ځنګل کې بلد کړي، ولې چې د دغه ځنګل زندګي اسانه نه وي او دا هلک په سترګو باندې روڼ هم وي. او دغې لپاره د دې مور د دې د خېټې نه یو پړی تاو کړی وي چې دا ټوله ورځ وګرځي او ماښام خپل کور ته راشي. سلیمان مور په ځنګل کې لټونه هم خوره کړې وي او بل سهار دوی ځنګل ته ځي او دا هغه لټونه لټوي، خو دغه ټول لټونه خالي وي او په یو لټ کې سګیر شوي وي او دا هغه خوراک ځان سره کور ته یوسي. او کله چې د شکار د خوراک وخت راشي نو دې نه مور تپوس وکړي چې تا له ځنګل قانون پته ده او که نه، چې ځنګل موږ ته څه هم راکړي له هغې نیمه حصه به واپس موږ ځنګل ته ورکوو. او هغې نه پسه سلیمان د خپل شکار دوه حصې کړي او یو حصه ونیسي او واپس ځنګل ته خپلې مور سره لاړ شي. د دې د خېټې نه چې کوم پړی تاو وي هغه ډېر اوږد وي او دا پې ځنګل ته تللی شي، خو د ځنګل منځ ته پې نشي راتلی. هغه د لرې نه د شکار نیمه حصه ځنګل ته ورلړه کړي او واپس خپل کور ته راشي. بل ورځ دوی د میانو شکار ته یوه سیند ته راشي، خو ډېر ساعتو پورې دوی د یو می شکار هم ونه کړي. خو سلیمان ته مور ووایي چې په کومې کانټې باندې موږ چینجي نښلولي دي هغه چینجي به زما په خیال واړوي. او بیا سلیمان اوږده چینجي نیولو لپاره ځنګل ته لاړ شي، خو کله چې هغه په ځمکه باندې لاس وخي او چینجي لټوي د دې په لاس باندې یو زنځیر ورشي. سلیمان فکر کوي چې په زنځیر باندې خو خلکه شی نه تړي او هغه فکر کوي چې آخر دلته به څوک قید وي. بیا سلیمان کوشش کوي چې دغه زنځیر له ځمکې نه روکاږي، خو دغه دوران کې د سلیمان مور راشي او هغه پې ډېرې زیاته غوسه شي او ورته وایي چې تا له چا وویلو چې دومره لرې راشه، او ورته وایي چې تا له پته ده او که نه چې دا ځنګل څومره خطرناک دی. خو کله چې سلیمان خپله مور وګوري چې هغه ډېره زیاته غوسه ده هغه دې ته سوري ووایي او دې نه پسه دوی دواړه کور ته لاړ شي. هغه ډېره زیاته ګبرو شوې وي او دلته کې موږ ته پته ولګي چې آخر دا څه راز دی په دغه ځنګل کې چې دا پې دومره غوسه شوه. بیا د شپې سلیمان ته یوه کیسه کوي چې یوه چیلۍ وه او هغې ته یې ویلي چې ځنګل ته به نه ځي، او یوه ورځ چې کله هغه ځنګل ته لاړه نو په هغه ورځ باندې دا مړه شوه. دغه کیسه ورته ډېره ځانه وویله چې سلیمان ویرېږي او کله هم ځنګل ته یوازې لاړ نه شي. هغې نه پس سلیمان خپلې مور نه د مرګ تپوس کوي، خو هغه ورته وایي چې زه له مرګ نه پس زندګي خو تا ته نشم ویلی، خو دومره درته ویلی شم چې مرګ نه پس هم زندګي شته. دا د دې دواړو په منځ کې اخري خبرې وي او دې نه پس د دې مور له کور نه لاړه شي. دغه شانتې په دې باندې څو کاله تېر شي نه خو هغه واپس راغه او نه سلیمان ته پته ولګېده او د تلو په وخت کې دې سلیمان نه معافي غوښتې وه او دا یو ریکارډینګ دې سره و او سره دې ته د زندګۍ 3 اصول ښوولي وي. او په دغه 3 اصولو کې پیل اصول دا وي چې دا څه هم د ځنګل نه وړي له هغې به نیمه حصه دا واپس ځنګل ته ورکوي. او دویم اصول دا وي چې کله هم دا په خطر کې وي او یا یېرېږي نو دا په هغه ګانه وایي کومه چې به دې ته خپلې مور ویله. او دریم اصول دا وي چې کله هم دا له خپل کور نه وځي نو دا به خپل پړی نه پرېږدي او په دغه 3 اصولو باندې دا زندګي تېروي او دغه شانتې په دې باندې څومره کاله واوړي. او بیا یوه ورځ دا ځنګل ته شکار ته لاړ شي، خو په دغه ورځ د دې په لاس باندې هېڅ هم ونه لګي. او کله چې دا میانو شکار ته لاړ شي نو دې په لاس باندې صرف یو می ولګي او د لوږې په وجه دا هغه می صرف ځان ته وخوري او دې ځنګل ته یې هېڅ هم ورنکړو. خو کله چې شپه شي نو د ځنګل نه عجیبه غوندې کې اوازونه راځي، دا په دغه اوازونو باندې ډېر زیات پام نه کوي، حالانکې دې د زندګۍ یو اصول مات کو. خو کله چې دا له شپې اوده کېږي دا ګوري چې نن د دې چیلۍ څه شور نه دی کړی. خو کله چې دا له کور بهر ته روځي دا خپله چیلۍ وګوري چې هغه مړه شوې وي او دې ټولو پریشانۍ په وجه دې ته خوب نه ورځي او نن دې ته خوراک هم نه میلاو شوی. خو بل ورځ چې دا کله ځنګل ته شکار ته ځي د هلته کې یو اوسۍ ګوري چې مړه پرته وي او دې نه پېله کله هم داسې نه وشوي، خو بیا لږ ساعت پس د هلته کې د یو انسان اواز اوري. په کوم باندې چې دا ډېر زیات ګبراو شي ولې چې اوسه پورې دې له مور و پلار د اواز نه بغیر له بل انسان اواز نه و اورېدلی. دا یو شکاري وي چې دې نوم هینګ وي او دې د یو اوسۍ شکار کړی وي او هغه سلیمان ته وایي چې زما له شکار نه پاسېږه. خو کله چې دا سړی نږدې سلیمان ته راشي هغه له جیبه یې چاقو روکاږي او په دغه سړي باندې غوزار کوي او له هغې په غوزار باندې دغه شکاري په لاس باندې زخمي شي او بیا دا په خپل ټوپک باندې په دې په سر باندې غوزار وکړي او دا بیا وشکي. خو کله چې سلیمان په وشي راشي نو هینګ د دې مخامخ ناست وي، خو هینګ ورته وایي چې په ارام شه. سلیمان ګوري چې دا د کور نږدې ناست وي او بیا دا دې نه تپوس کوي چې تا له زما کور څنګه معلوم شو. هینګ ورته وایي چې زما ستا له پړي په مدد باندې کور ته راغلم
هنګ ورته وایي چې بچیا ته په دغه ځنګل کې یوازې اوسېږي. په دغه جواب معنی دا ورته څه هم ونه وایي ولې چې هغه د ماشوم ویلو معنی غوسه شي. هنګ ورته وایي چې خیر څه خبر نشته او بیا ورته دا وایي که ته یوه شپه ما په خپل کور کې پرېږدې نو زه به خپل نیم شکار تاله درکم. او ورته وایي چې ګوره شپه راتلو والا ده او په دغه ځنګل کې شپه تېرول ډېره زیاته خطر ده. خو سلیمان دې ته له خپل کور د ننه تلو اجازه ورکړي او بیا هنګ د دې کور د ننه خوراک تیاروي او ورسره د دې کور هم ګوري. او هنګ ډېر زیات حیرانه وي چې دغه روڼ سړی څنګه یوازې په دغه ځنګل کې ژوند کوي. هنګ دې نه سوال کوي او ورته وایي چې ستا مور او پلار کوم دي او ته څنګه په دغه ژوند کې. او ورته وایي که ته غواړې نو زه تا د دغه ځنګل نه بل ځای ته بوتلی شم. په جواب کې د سلیمان وایي چې زه په دغه کور کې ډېر زیات خوشحاله یم. او هغې نه پس د خپلې کوټې ته لاړ شي او ویده شي او په دوی باندې شپه راشي او د ځنګل نه څه خوفناک اوازونه هم ورسره راځي. هنګ د سلیمان نه تپوس کوي چې تا له پته شته دا څه اوازونه دي خو سلیمان ورته وایي چې نه ما ته خو څه پته نشته. او هغې نه پس هنګ خپل ټوپک راوالي او ځنګل ته لاړ شي او دغه معلوموي چې آخر دا څه اوازونه دي او دا هغه ځنګل ته تللی و چېرته چې سلیمان ته اجازت نه و چې دا لاړ شي. چېرته چې سلیمان د خپل شکار نیمه حصه هلته یې لړه کوله. هنګ سره په لاس کې یو غټ ټوپک وي او په دغه ارادې سره وي چې دا به اوس مړه کوي خو دا هلته کې یو غټ میلو ګوري چې مړ پروت وي. هنګ ډېر زیات حیرانه وي چې آخر دا کومه بلا ده چې دغه میلونه هم غټ و او هغه راغه او دا میلو یې مړ کو. خو دې نه پهله چې دا مخکې لاړ شي او دا رامعلوم کړي دا داسې محسوس کوي چې د دې شاته سره روان دي او دا خپل ځان بچ کوي او واپس خپل کور ته رامنډه کوي او سلیمان ته تپوس کوي چې آخر تا څه شی دي چې دا ما پسې شوي وو او زه یې مړ کولم. خو سلیمان ته اوس هم هېڅ څه پته نه وي چې آخر دا څه وو. بل سهار شي او بیا موږ ګورو چې هنګ هم د دغه ځنګل نه خپل شکار سره بهر ته ځي او سلیمان ته وایي چې دغه هوسۍ زه سمبالول غواړم تا څه داسې ځای شته چې دغلته کې کېدم. خو سلیمان ورته وایي چې ما څه خو داسې ځای نشته خو هغه دوی څه فکر مه کوه زه به یو ځای را پیدا کړم چېرته کې چې به د دغه هوسۍ زه پټه کېدم او ورته وایي چې دغه کار کولو لپاره به ما له څه پکار وي کوم کې چې یو زنځیر هم شامل وي. سلیمان ورته وایي چې ما ته پته ده چې زنځیر به تاله چېرته میلاویږي او ورته وایي چې ځنګل په منځ کې او د سیند خواته پروت دی. دا هماغه زنځیر و کوم چې سلیمان په بچپن کې کتلی و او بیا دې دواړه هغه زنځیر خواته راشي. هنګ هم چې کله دغه زنځیر وګوري چې هغه ډېر زیات حیرانه شي او دا هم معلومول غواړي چې آخر څه و چې دغه زنځیر باندې تړلی وو. دغه زنځیر اوچتوي او له هغې سره روان وي او دا بیا یو خفیه غار ته لاړ شي او دغه سرونه یو تیز مرغه بار ته روځي کوم چې هنګ ویریږي او شاته شي خو بیا دوی هغه زنځیر په منځ مات کړي او واپس خپل کور ته راشي. هنګ وګوري چې سلیمان ته هغه هوسۍ نه څه غوښه راوالي او ځنګل په منځ کې ولاړه کړي او بیا دا سوال کوي چې آخر دا داسې ولې وکړو او سلیمان ورته وایي چې ما له خپلې مور داسې ویلي وو او زه د تېرو څو کلونو دغه شانتې کوم. هنګ چې کله دا حرکت وګوري نو هغه ډېر زیات حیرانه شي او داسې فکر کوي چې له سلیمان مور به یوه جادوګره وه او بیا سلیمان ته وایي چې ته د کوم شي نه هېرېږي نو دا کیدی شي چې یو جانور وي او که ته زما مدد وکړې نو موږ به دا ونیسو او هغه به ختم کړو او دې نه پس به ستا ټوله یاره هم ختمه شي او بیا به ته خپل خوراک نیمه حصه چاته هم نه ورکړې او نه بیا په ځنګل کې لړه کې. خو اوس مسله یوه بله وي چې سلیمان پړی دومره غټ نه وي چې دا له ځنګل منځ ته لاړ شي. خو هنګ ورته وایي چې دا څه مسله نه ده او دغه کار په ما پرېږده او هغې نه پس دې دواړه څه پاخه ملګري شي. هنګ ډېرې زیاتې ټوټې وشکي او له هغې پړي سره یو ځای کړي په کوم باندې چې دې پړی اوس له غونډه کې اوږد شي. دوی د ځنګل منځ ته راشي خو اچانکه یو شی په سلیمان باندې حمله وکړي او د خپو نه شاته راکړي. هنګ د دې مدد وکړي او دا راخلاص کړي او واپس یې کور ته راولي. دا ډېر عجیبه حرکت وي او سلیمان اوس ډېر زیات ویریږي. سلیمان ورته وایي چې یو کتاب راواله او ماته یو کیسه وکړه کومه چې به همیشه زما مور ماته کوله. سلیمان هم ډېر زیات یېرېدلی وي او دا دغه معلومولو لپاره یو ځل بیا ځنګل ته لاړ شي چې آخر په دغه ځنګل کې څه دي او دا بیا هغه غار ته راشي کوم ځای کې چې یوه بلا چا تړلې وي. بل خوا د سلیمان هم ډېر زیات پریشانه وي چې هنګ په کور کې نه وي او دا هنګ را پیدا کولو لپاره ځنګل ته لاړ شي خو دغه پړی ډېر زیات ورکوټی وي او دا مخکې حرکت نشي کولی او په اخره کې دا خپل پړی ځان نه اخوا کړي او دغه شانتې دا د خپلې زندګۍ دویم اصول هم مات کړي. خو کله چې دا لږ مخکې لاړ شي دا په ځنګل کې وګوري چې هنګ هلته کې مړ وي په کوم باندې چې دا ډېر زیات خفه شي او بیا دا په چغو چغو وجاړي خو یو ځل بیا هغه خوفناک اوازونه دې ته ډېر زیات نږدې نه راشي او بیا موږ ته ښیي چې نه په دغه غار کې یو غټ جانور او نه یو بلا وه بلکې دا د سلیمان مور وي او له هغې سترګې هم بدلې شوي وي او داسې معلومیږي چې دا له څه بل څه په قبضه کې ده.
سلیمان چې کوم خپل مور نشي کتي نو ته پته چې دا زما مور ماته ولاړه ده او په یاره کې دا هغه غانوي کوم چې بده ته مور ویلا خو دې مور ته پته ولګي چې لکه دې زوی دې تر غلې دی او څنګه چې سلیمان ته غاړه ورکړي دا خپل چاکو باندې خپل مور مړه کی سلیمان ته دا اندازه نه وی چې دې خپل مور مړه کا سلیمان چې په سترګو باندې روڼ و او دې مور په خله باندې ګونګۍ شوی و او کله چې خپل مور قتل کینو دې سترګې هم دې مور په شانتي شي اخر سلیمان سره شي وی او دې ټوله فیملی په کوم جادو کې بند شي وی او ټول نه پیر دې پلار یو جانور په شکل کې بدل شوی و او فلم په شروع کې چې ګل من کتل و چې سلیمان د شکار نیمه حصہ ځنګل ته ولړ کوله نو شاید دې خپل پلار ته دا ور کوله او دینه پس سبا سلیمان د خپل شکار نیمه حصہ خپل مور ته ولړ کوله اوس د دې مور مړ شي او دغه بندي به اوس دا په خپلوي او په دغه سورنګي به وي